بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میرعلی سادات یم او غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسله څخه وسوه او 11 نمبر پریزنټیشن چې عبارت د نیو اورال انټیکواګولانټ یا ریواروکسابان څخه ده خپل ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه وړاندې کړم. البته دغه پریزنټیشنونه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې کتلای شئ. دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د استاد محترم محمد اکرم بابوري لخوا په دری ژبه ژباړل شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و. خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او د استفادې وړ وګرځي. د تاریخچی او شکایت له نظره یو 40 کلنه میرمن چې 4 ورته یې حمل اخیسته، یو ماشومي سالم پیدا شوی او 3 ورته یې د ماشوم نقصان کړي. د کمخونی، د پروتین سی او اس د کموالي، د ډي وی ټي او د فایبرایډز په خواني تاریخچه لري چې د وینې د نرمونکو دواګانو څخه استفاده کوي. تقریبا 10 ورځې کېږي چې محبلي خونریزي ورته پیدا شوی چې د کلاټس په شکل باندې ده. د نوموړي مریضي زنانه مریضي تقریبا 12 ورځې مخکې شروع شوی. دغه خونریزي تقریبا په اخر ورځو کې زیاته شوې ده چې په ورځ کې د 8% څخه استفاده کوي. د خونریزي په څنګ کې مریض ته کمزوري، ستړتیا، سربدالي او د ګیډې په لاندنۍ برخه کې یو کم اندازه درد هم پیدا شوی دی. البته مریض د نفس د تنګوالي، د سینې د درد، دلبدۍ، استفراغ او نسناستي څخه شکایت نه لري. د پاست میډیکل هیستوري له نظره مریض د 2009 کال را پدې خو د ډي وی ټي تاریخچه لري چې د کیومډین یا وارفرین څخه استفاده کوي او د اتو میاشتو راهیسې ورته کیومډین سټاپ شوی او اوس د زارلټو یا ریواروکسابان 10 ملي ګرام په ورځ کې استفاده کوي. د پاست سرجیکل هیستوري له نظره مریض په 2009 کال کې مایومیکټومي کړې و ځکه چې د رحم فایبرایډز درلودل. د دوايي تاریخچه له نظره مریض فعلا د ریواروکسابان یا زارلټو 10 ملي ګرام په ورځ کې استفاده کوي. د الرجیز یا حساسیت د تاریخچه له نظره مریض د پنسلین سره حساس دی چې د پنسلین په اخیستو باندې ورته جلدی رش یا هایفز پیدا کیږي. د نسائی تاریخچه له نظره د نوموړي مریض لومړنۍ زنانه مریضي په 12 کلنۍ کې شروع شوی و. د پی آی ډي او د اس ټي ډیز کومه پخوانی تاریخچه نه لري. البته مریض فایبرایډز درلودل چې په 2009 کال کې مایومیکټومي کړې ده. د سوشل هیستوري له نظره مریض تقریبا 15 کال کېږي چې د ورځې د نیم قوطي سیګریټ څخه استفاده کوي. مریض په اجتماعي مجالسو کې کله کله د الکول څخه هم استفاده کوي. البته د مخدره موادو څخه استفاده نه کوي. د فزیکی معاینې له نظره د مریض حیاتي علایم نارمل او د جلد د رنگ له نظره مریض خاصف او خوار معلومیږي. البته کنجکټیوای خاصفه او په کم اندازه باندې زیړی هم لري. د محبلي معاینې له نظره مریض یو د وینې علاقه لري چې اندازه 2 سانتي متر ته رسیږي. نور فزیکی معاینه نورمال ده. د وینې د لابراتواري معایناتو له نظره مریض ته یو پانسایتوپینیا پیدا شوی چې دبلیو بی سی، هیموګلوبین، هیماتوکریت او پلیټلیټس ټول د نارمل اندازې څخه ښکته دي. د کیمستري معایناتو له نظره مریض ته د سوډیم کموالی یا هایپونټریمیا، د پوتاسیم زیاتوالی یعنی هایپر کلیمیا او د ځیګر د معایناتو یا الفټیز زیاتوالی پیدا شوی دی. البته نور معاینات نارمل دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د مریض چست ایکس ری نارمل او موږ تاسو په تشخیص کې کومک نشي کولای. البته د نوموړي مریضي په ارتباط د او بی جی واین یا د نسائی ولادي د ټیم سره مشوره کیږي. د او بی جی واین د ټیم د اسسمنت له نظره دغه میرمن میترورجیا لري او همدارنګه د ډي وی ټي او د الکترولایتونو د تشوش او د پلیټلیټس د کموالي تاریخچه هم لري. د جی واین یا نسائی له نظره نور کومه پاتولوژي نه لري. د نسائی ولادي د ډاکټر صاحبانو پلان، د سی بی سی، د پروترومبین ټایم، د پارشل ترومبوپلاستین ټایم، د انټرنیشنل نارملایزیشن راشیو، د کمپریهنسیو میټابولیک پانل، د یورین انالایزز، یورین کلچر،
پیلویک الټراساوند توصیه کیږي. همدارنګه مریض ته لیپرون چې لیپرولایډ دی 11.25 ملي ګرامه د عضلې د لارې هر 3 میاشتې توصیه کیږي. مریض یو هفته وروسته د فالو اپ لپاره راغوښتل کیږي. البته د مریض د اوږدې مودې د تداوی لپاره هیستریکټومي، هیستروسکوپي او ابلیشن په نظر کې نیول کیږي. دغه مریض د لیپرون یا لیپرولایډ لپاره ښه کاندید دی ترڅو مریض په آنی شکل باندې د مینوپاز مرحلې ته داخل شي، د خونریزۍ مخه ونیول شي او په دې شکل د وسپنې د فقدان د کمخونۍ مخه ونیول شي. د نوموړي مریض په ارتباط د داخله ناروغیو د ډاکټرانو سره مشوره کیږي ترڅو یو بل انټي کواګولانټ ورته تجویز شي. د داخله ناروغیو د ډاکټر د اسسمنت او پلان لمخې مریض محبلي خونریزي لري چې کیدای شي دلیلی د ډي وی ټي په خاطر د انټي کواګولانټ دوا یعنی زارلټو استعمال وي. همدارنګه مریض د لیور فنکشن ټیسټ یا د ځیګر غیر نورمال معاینات لري. مریض هایپونټریمیا یا د سوډیم کمواله او هایپرکلیمیا یا د پوتاشیم زیاتواله لري. مریض پانسایتوپینیا لري او همدارنګه باید د کولاجن واسکولر ډیزیز اس ال ای او اډرینل انسفیشنسي لپاره معاینات صورت ونیسي. مریض په داخله وارډ کې بستر کیږي. د مریض لپاره زارلټو قطع کیږي او د مریض وینه د ټایپ او کراس مچ لپاره لیږل کیږي. چون په مریض کې د کولاجن واسکولر ډیزیز احتمال زی په دې خاطر ورته ا ان ا روماتوید فاکتور او ریټیک کاونټ چک کیږي. همدارنګه په مریض کې د هایپونټریمیا په خاطر اوزمولریټي معاینه کیږي. د مریض د اډرینل انسفیشنسي د تشخیص د تصدیق یا د نهي په خاطر مریض ته کورټیزول او یا کوساینتروپین ټیسټ اجرا کیږي. مریض ته 100 ملي لیتر نارمل سلاین د ورید د لارې ورکول کیږي. همدارنګه مریض ته سی بي سي او سی ام پی روزمره معاینه کیږي. مریض ته د ډي وی ټي د پروفایلاکسس تر باندې د وینوډاین بوټ توصیه کیږي. مریض ته ابډامینل او پیلویک الټراساوند اجرا کیږي. البته د مریض په الټراساوند معایناتو کې کوم خاص پاتولوژي وجود نه لري. د مریض د وینې د معاینې له نتیجې څخه معلومیږي چې د مریض بیلروبین ا ان ای، روماتوید فاکتور، ریټیک کاونټ، اماچور ریټیک فاکتور، ټي اس ایچ، کورټیزول او کوساینتروپین ټیسټ ټول نارمل دي. د دغه مریض په ارتباط د هیماتولوژیست سره کنسلټیشن کیږي. د هغه د امپریشن له نظر مریض پانسایتوپینیا لري او همدارنګه مریض د ځیګر غیر نورمال معاینات لري چې کیدای شي مریض هیپاټایټس او یا د زارلټو عوارض جانبي وي. مریض ته د هیپاټایټس په خاطر معاینات کیږي او همدارنګه تجویز کیږي چې باید د زارلټو په ځای بل دوا شروع شي. دغه مریض ته د وایرل هیپاټایټس په خاطر د وینې معاینه کیږي چې د نتیجې له مخې معلومیږي دغه مریض وایرل هیپاټایټس نه لري. په تعقیبي معاینه کې معلومیږي چې د مریض محبلي خونریزي د لیپرون یا لیپرولایډ د استعمال څخه وروسته ښه شوې ده. پانسایتوپینیا او الیفټیز هم مخ په ښه کېدو دي. چون د مریض وایرل هیپاټایټس معاینات ټول نارمل نو په دې خاطر باندې کیدای شي د مریض دغه ټول مشکلات د زارلټو د جانبي عرض څخه وي. په دې خاطر باندې باید مریض ته د زارلټو په ځای یو بل انټي کواګولانټ شروع شي. د دغه جالب کیس مهمه او کلینیکی نقطې په لاندې ډول دي چې باید په یاد ولرو. دغه سلاید د انټي کواګولانټ دواګانو شالید راخایي. په 1913 کال کې د لومړي ځل لپاره پارنټرل انفراکشنیټډ هیپارین رامنځته شول چې د دوی تاثیر په لسم او دویم فعالو فاکتورونو باندې دی. یعنی دوی د لسم او دویم فعالو فاکتورونو تاثیرات نه کوي او په دې شکل د کلاټ د جوړېدو مخنیوي کوي. په 1940 کال کې اورال ویټامین کې انټاګونست یا د ویټامین کې ضد دواګانې چې د وارفرین څخه عبارت دي رامنځته شوې. دغه دواګانې په غیر مستقیم شکل باندې د کواګولیشن یو څو فاکتورونو باندې تاثیر کوي او د هغوی د جوړېدو مخه نیسي. هغه فاکتورونه چې د ویټامین کې انټاګونست یا د وارفرین په واسطه باندې نه کیږي د دویم، اوم، نهم، لسم او د پروټین سی او اس څخه عبارت دي.
په 1988 کال کې پارنټرل لو مالیکولر ویټ هیپارین منځته راغله چې د دوی عمده تاثیر په لسم فعال فاکتور باندې دی. په 1990 کال کې پارنټرل ډایرکټ فاکتور 2 انهبیټرز دواګانې منځته راغلي او په 2000 کال کې پارنټرل انډایرکټ فاکتور 10 انهبیټرز دواګانې منځته راغلي. په 2008 کال کې اورل ډایرکټ فاکتور او 2 انهبیټرز دواګانې چې د ډبیګټران څخه عبارت دي منځته راغلي. او په 2008 کال کې د اورال ډایرکټ فاکتور 10A انهبیټرز دواګانې منځته راغلي چې د ریواروکسابان او اپیکسابان څخه عبارت دي. البته د پاتوفیزیولوژي د درسونو څخه موږ تاسو پوهیږو چې د کواګولیشن کاسکیډ لپاره ایکسټرینسیک پاتوی او انټرینسیک پاتوی وجود لري چې بل اخر دواړه پاتوی په کامن پاتوی باندې بدلیږي. د کامن پاتوی فاکتور لسم فاکتور دی چې هغه بیا په لسم فعال فاکتور یا 10A فاکتور باندې بدلیږي او 10A فاکتور بیا پروترومبینیز کمپلیکس را اخلي په فعال شکل بدلوي. پروترومبینیز کمپلیکس بیا پروترومبین په ترومبین باندې بدلوي او ترومبین فیبرینوجن په فیبرین باندې بدلوي. همدارنګه ترومبین د پلیټلیټ د اکټیویشن سبب کیږي. د پلیټلیټ د اکټیویشن او د فیبرین په موجودیت کې کلاټ منځته راځي. باید په یاد ولرو چې ریواروکسابان یا زارلټو په فاکتور 10A باندې تاثیر کوي او په دې شکل د کلاټ د جوړېدو مخه نیسي. دغه سلایډ چې تیر سلایډ ته ورته دی موږ تاسو ته د ریواروکسابان او د ډبیګټران د تاثیر میکانیزم راخی. یعنی ریواروکسابان په لسم فعال فاکتور یعنی فاکتور 10A او ډبیګټران په ترومبین یا فاکتور 2A باندې تاثیر لري ترڅو فیبرینوجن په فیبرین باندې تبدیل نشي او په دې شکل کلاټ منځته را نشي. د ریواروکسابان یا زارلټو د میتابولیزم او د اطراح په ارتباط باید ویل شي چې دغه دوا تقریبا 8% د ځیګر په واسطه میتابولایز کیږي او 3% په غیر میتابولایز شکل یعنی فعال شکل د پښتورګي د لارې اطراح کیږي. د هغه 8% څخه چې د ځیګر په واسطه میتابولایز کیږي 3% د بیلیری سیستم له لارې اطراح کیږي او 3% نورې د پښتورګي د لارې په غیر فعال شکل اطراح کیږي. د نیو اورال انټیکواګولانټس دواګانو فارماکوکینیټکس. ریواروکسابان او اپیکسابان په فاکتور 10A تاثیر لري. ډبیګټران په ترومبین یعنی فاکتور 2A باندې تاثیر لري. د ډبیګټران او اپیکسابان تاثیرات نظر ریواروکسابان ته زر شروع کیږي. د هاف لایف له نظره د ریواروکسابان هاف لایف د 9 ساعتونو څخه کم او د اپیکسابان او ډبیګټران تاثیرات د 9 ساعتونو څخه زیات دي. البته د دغه درې وړو دواګانو د استعمال په صورت کې کوم خاص مونیټورینګ ته ضرورت نشته. ریواروکسابان د ورځې یو ځل توصیه کیږي او اپیکسابان او ډبیګټران د ورځې 2 ځله. د پښتورګي د اطراح له نظره ریواروکسابان تقریبا 14%، اپیکسابان 15% او ډبیګټران 80% اطراح کیږي. چون دغه دواګانې د سایتوکروم P450 پر سیستم باندې تاثیر لري نو په دې خاطر باندې د نورو دواګانو سره د یوځای استعمال په صورت کې باید ډرګ انټراکشن مخکې چک شي. یو بل مهمه موضوع د دغه دواګانو پروتین بایندینګ دی. ریواروکسابان تقریبا 95% د البومین سره باوند دي او اپیکسابان 80% او ډبیګټران 15% د البومین سره بایندینګ لري. دغه موضوع کلینیکی ارزښت پدې کې دی چې چیرته یو څوک د ریواروکسابان او اپیکسابان په اوورډوز باندې مصاب شي یعنی په دیو کې د دوی دواګانو اندازه زیاته شي هیموډیالایزس په دوی کې نتیجه نه لري. خو که چیرته یو څوک د ډبیګټران په اوورډوز مصاب شي هیموډیالایزس دوی ته ګټه رسول شي. البته د ریواروکسابان او اپیکسابان د اوورډوز لپاره باید د شارکول هیموپرفیوژن څخه استفاده وشي. دغه دواګانو جانبي عوارض په لاندې ډول دي. کېدای شي مریضانو ته د لاس او پښو اوزایما، د ګنګسیت او سردردۍ، همدارنګه د تبې، د پوستکي د رش، خارښت، بروزینګ، د اسهالاتو، قبضیت، د بطني دردونو، همدارنګه مریضانو ته کېدای شي په ادرار کې وینه او همدارنګه خونریزي، ارټرل فیبریلیشن او
کېدای شي چې مریضانو ته د اطرافو یعنی د لاسونو او د پښو دردونه، د ملا دردونه او د مفاصلو دردونه پیدا شي. همدارنګه کېدای شي مریضان اپیسټاکسیس، هیماپټیسیس او ساینوزایټس هم ولري. د دغه دواګانو د جانبي عوارضو په دوام مریضانو ته کېدای شي چې پانسایتوپینیا، د ځیګر غیر نورمال معاینات، همدارنګه کېدای شي مریضانو ته مینوراجیا او ترومبوسایتوپینیا هم پیدا شي. که څه هم دغه دواګانو د اوورډوز په صورت کې کوم خاص انټیډوټ نشته ده، خو بیا هم د اپیکسابان او د ډبیکټران او د ریواروکسابان د درې واړو لپاره د اورال اکټیویټډ شارکول څخه استفاده کیدای شي. د ډبیکټران په اوورډوز کې د هیموډیالایزس څخه استفاده کیږي، لیکن هیموډیالایزس د اپیکسابان او ریواروکسابان لپاره کومه خاص نتیجه نه لري. د ډبیکټران د اوورډوز په صورت کې کولای شو چې د هیمو پرفیوژن څخه استفاده وکړو، خو هیمو پرفیوژن د اپیکسابان او د ریواروکسابان په اوورډوز کې کم تاثیرات لري. البته باید په یاد ولرو چې فروزن پلازما په درې وړو دواګانو کې کوم خاص نتیجه نه لري، نورې دواګانې هم کومه خاص نتیجه نه ورکوي. دغه جالب کیس په آخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې زموږ سره ملتیا کوله یو نړۍ مننه کوو. د ډاکټرز فار افغانستان دغه پروګرامونو یوازینی هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټرانو د علمي سویې لوړوالی دی. خدای دې وکړي چې دغه کیس د ډاکټر صاحبانو د توجه او د استفادې وړ وګرځي. اجازه راکړئ چې په آخر کې د محترم استاد ناصر اوریا څخه چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، یوټیوب او فیسبوک د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلوونکی دی یو نړۍ مننه وکړم. محترم استاد شپه ورځ د افغانستان د ډاکټرانو د علمي سویې د لوړوالي په خاطر یو کړي او دغه ویب سایټ یعنی ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې مهم پزله پوري طبي او علمي مطالب خپروي. د پروګرام د بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو، پیشنهاداتو او انتقاداتو ته اړتیا لرو. که چیرته کوم نظر او پیشنهاد لرئ، لطفا د محترم استاد ناصر اوریا سره د هغه د ایمیل د لارې یعنی naseroria@yahoo.com تماس نیولای شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.